زمونږ یو ملګری تبلیغ ته لاړ 3 ورځې. ده ویل که زه لاړم بس شیخ عبدالقادر جیلاني رانه جوړ شو. چې راغی بس کې به ناست د دروغو قیسې به یې شروع کړې، مسلې به چې بیا به پکې بند شو. بیا به یې ویلو فرض تقدیري د دې وخت کې خبرې ښې نه وي. کله به بیا ویل الله پاک فرمایلي او که نبي علیه السلام، خو همدې دواړو کې یو ویلي دي. همدې دواړو کې یو ویلي. هلکه اول ته د خبرو په طریقه ځان پوه که، بیا درته نه حدیث زده دی، نه د قرآن آیات زده دی، نه درته نه په صحیح حدیث پوهېږي، نه په ضعیف حدیث په معنا پوهېږي، او نه ښه ته یې چټیات وایي. تبلیغ ته لاړې نو د دې خو دا مطلب نه دی چې ته عالم شوې، خو چېرته به د مونځ نه اوس د همغه به یې درته ښودلی وي. نو دا د خېټې نه چې دا وایي بې علمه چې شیخي کوي همدا کفر بس دی. بې علمه شیخي څه په کار ده چې کله یو باندې د کفر ټاپه ولګو، کله بل باندې، کله یو ته یو شی ووایي، کله بل ته، کله ګیره دې ولې نه ده پرېښې او پلانکی دې ولې نه دی کړی او ډنګری. مفتیان شته، عالمان شته، هغوی پوهېږي او کار یې پوهېږي. 2 ورځې تبلیغ وکړي ځان به ورته ملا ښکاري، بیا به مجلس کې به ولاړ تسبیح به اچي او شونډې به همدا کړي. خو څه چېرته یو کونج کې کښېنه، خدای یاد که. دا 5 وخته مونځ کې یو شپه په جنماز کښېنه او خدای یادوه. مجلس کې به ناست دا څه شی شو؟ د خدای په غضب ککړ و، د خدای په غضب ککړ و.